السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د پښتو مشهورې سندرغاړې نیلو په کور لوی غم راغلی دی. اخر څه چل شوی دی؟ که غواړئ چې پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ چې د نیلو خبرې واورئ او د هغې لایف ویډیو هم وګورئ. دوستانو، پښتنه مشهوره سندرغاړې نیلو په خپله یو نوې ویډیو کې لایف راغلی ده او په ژړا باندې وایي چې مور مې ډېره زیاته بیماره ده. هغه په ژړا کې وایي چې زما مور ته دعاګانې وکړئ چې الله پاک پرله روغ صحت ورکړي او ټیک شي. نیلو وایي چې زما د مور د ملا 5م اپریشن کیدونکی دی خو هغه نه ټیک کیږي، یعنی اپریشن یې نه کامیابیږي. هغې د ټولو پښتنو نه غوښتنه کړې چې د خدای لپاره زما مور ته دعاګانې وکړئ چې الله هغې له روغ صحت ورکړي. دوستانو، رښتیا هم چې مور د انسان لپاره یعنی د زوی لپاره لویه هستي وي. بغیر د مور نه د کور خوند او رنګ هغسې نه وي. د مور د درد احساس هغه انسان ته کیږي چې څوک مور نه لري. نن که دا غم په سندرغاړې نیلو دی، نو سبا دا غم او درد په هر انسان باندې راتللی شي. نو راځئ چې د یو مسلمان په صفت د نیلو مور ته دعاګانې وکړو، ځکه چې د دې غم پته هغه چا ته لګیږي د چا چې مور په دې دنیا کې نه وي. تل به دا دعا کوو چې الله پاک دې د هر چا میندو له د خوشحالۍ ژوند ورکړي. الله پاک دې هیڅوک هم نه بې موره او نه بې پلاره کوي، ځکه چې د مور د خپو د لاندې جنت دی او پلار د جنت دروازه ده. دوستانو، تاسو د سندرغاړې نیلو لایف ویډیو په لومړي کمنټ کې کتلی شئ چې هغه څومره په درد او تکلیف کې ده او په ژړا باندې خبرې کوي. دا ویډیو در سره لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. د لوی الله په امان.